الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. زماديرو قدرمنو زمانو مونږ خپل تیر درس کې د عبادت په مفاهیمو باندې غږېدلو چې انساني ټولنه کې او انساني تاریخ کې د عبادت درې بڼې او درې اشکال پخوا هم تېر شوي دي او اوس هم موجود دي. دوه بڼې داسې دي چې هغه د انسان د فطرت سره جوړښت نه لري، انساني ټولنې ته پکې ګټه نشته، او یوه بڼې هغه ده چې هغه الله تعالی د انبیا علیهم الصلاة والسلام په واسطه باندې انسانیت ته ښودلې ده او هغه د انسان د ژوند او انساني ټولنې د سعادت او نیکمرغۍ ضامنه ګرځي. مخکې مو دا خبره کړې وه چې یوه بڼه د عبادت هغه د رهبانیت او یا د ټولنې د تېښتې او یو ځانګړي غار او سمڅه کې د ناستې بڼه ده چې دا بڼه طبیعي ده چې د انسان د فطرت سره په دې جوړه ده چې ټول انسانان په دې باندې قادر دي چې هغوی سمڅو ته لاړ شي، او ټولو انسانانو ته بیا د دغه ډول عبادت زمینه نه برابرېږي. محدود خلک شاید وکولی شي چې لاړ شي دنیا پرېږدي او سمڅې ته او په دې د عبادت په نامه په یو کونج کې کښېني، خو نوره ټوله ټولنه بیا د عبادت نه بې برخې پاتې کېږي. او دویمه بڼه مو ویلو چې هغه مشرکانه ټولنو کې د نظر او د ریاض او د یو خاصو مراسمو کې د زاریو او د ځانګړو مراسمو ادا کول، خصوصا په مشرکانه ټولنه کې دا و چې دا هم د انساني ټولنې مشکل نشي حل کولی او د انساني ټولنې سره هېڅ نوعه د دې تړاو نشته، ځکه چې د دې عبادت صرف مفهوم همدا ده چې ګویا الله یو انسان سره تشبیه کوي، او لکه څنګه چې انسان په خاص نظرونو باندې او په خاصو خیراتونو باندې د انسان نه خوشحالېدی شي، نو دوی الله هم داسې وایي چې په دې خاصو نظرونو په خاصو خیراتونو دا الله به زموږ نه خوشحاله شي او موږ چې په دنیا کې هر څه کوو. نو دا دوه مفهومه دواړه هغه نادرست غلط او د انساني ټولنې سره نه یوازې دا چې جوړوونکي نه دي بلکې تباه کوونکي تصورات دي د عبادت په اړه. کوم چې درست تصور و هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام راوړی و هغه د اسلام تصور چې عبادت هغه په حقیقت کې د انساني ژوند د ټولو برخو د انسان د ژوند د ټولو چارو داسې تنظیم چې کوم الله متعال کوم قانون رالېږلی د هغه قانون مطابق د انسان د ژوند ټولې چارې کله سمې شي، نو دغه د انسان لپاره عبادت دی. دا ډول عبادت یو طرف ته خو د هر انسان لپاره په ټولنه کې چې څومره انسانان اوسېږي د ټولو لپاره ممکن دی. دوکاندار لپاره ممکن دی چې په دوکان کې ناست وي او هماغه ناست ته خپل عبادت وکړي، کله چې دا په خپله دوکاندارۍ کې د الله د قانون او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي وکړي، نو باید دا په دوکان کې به ناست وي، هغه ورته عبادت ګڼل کېږي. یو سړی په دفتر کې هغه د الله د قوانینو د الله د احکامو پابندي کوي، هغه خپل دفتري کار کوي، هماغه دفتري کار د ده لپاره عبادت ګڼل کېږي. بل انسان دی مثلا مزدورکاري کوي، ګلکاري کوي، هر کار چې د دنیا دهقاني کوي، څومره کارونه چې سړی راواخلي دا ټول کارونه دا د انسان لپاره عبادت ګرځېدی شي، او هېڅ څوک د عبادت د دې خوند او د لذت او د مفهوم نه بې برخې نه پاتې کېږي. او هر چا ته دا بیا داسې وي چې دا عبادت د انساني ژوند پورې تړل کېږي، داسې نه لکه د نظر او د نیاز او یا د خیراتونو په شکل باندې چې د انسان د ژوند نه پورته او دغه وي. په دې اساس باندې دا د اسلام درست تصور دی د عبادت په اړه باندې چې زیات ټینګار پې کوي او دغه عبادت مفهوم یې معرفي کړی دی. نن مونږ په دې غږېږو چې دا د اسلامي تصور د عبادت چې کوم دی دا خپله په دې کې دوه ډوله امور یا چارې پرتې دي. یو ډول هغه دی چې زمونږ فقها او زمونږ په عامو ټولنو کې هغې ته عبادت ویل کېږي، لکه لمونځ دی، روژه ده، زکات ده، حج ده. زمونږ فقهي کتابونو کې هم دې ته عبادات ویل کېږي، او وروستو ابوابو ته معاملات او احوال شخصیه او جنایات او دا ورته وایي.
فقه کې هم دا مسله ده او په عامه ټولنه کې هم دا معروفه ده چې یو سړی هغه څوک چې لمونځ کوي روژه نیسي هغې ته عبادت کوونکی وایي هغې ته عابد وایي هغې ته پرهیزګار وایي دا مسأله موجوده ده خو موږ چې کوم تصور وړاندې کړو موږ وویل چې عبادت مفهوم په اسلام کې عام ده د ژوند ټولو اړخونو ته شامل دی نو دغه مسأله څنګه رامنځته شوه چې دا عبادت څنګه دوه ډولو ته وویشل شو چې یو ډول ته عبادت ویل کېږي او د بل اړخ ته عبادت نه ویل کېږي د دې په اړه باندې اصلي قضیه دا ده چې ګوري الله متعال دا عبادت کوم بڼې او کوم اشکال یا کوم سیستم چې د انسان دپاره ښودلی ده دا یې د انسان د جوړښت مطابق ورته ښودلی ده د انسان په جوړښت کې یا د انسان په وجود کې دوه شیان دي یو د انسان جسم ده او یو د انسان روح ده یو جسم ده او یو روح ده د انسان د جسم په اړه باندې الله د دې جوړښت داسې کړی دی چې د انسان جسمي غوښتنې ضرورتونه او اړتیاوې هغه که الله ورته معرفي کړی هم نه وی انسان خپله دغه اړتیاوې پوره کولې او د هغې پسې منډې تړې کولې مثلا خوراک دی څښاک دی بازار کې معامله ده کاروبار دی یو سیاسي نظام جوړول دی خپل اقتصادي چارې سنبالول دی دا داسې قضایا دي چې دا په حقیقت کې جسمي غوښتنې دي د انساني ټولنې جسمي غوښتنې دي چې دا انسانان خپله رامنځته کوي انسانان خپله د خپلو ضرورتونو په اساس باندې رامنځته کوي نکاح د انسان ضرورت دی ځکه چې هغه دغه بدن جسم غواړي دغه بدن یې غواړي انساني نسل بقا یې غواړي که چېرته نکاح ونه شي انساني نسل نه پاتې کېږي نو په دې اساس دا برخه د عباداتو د استاد قرضاوي په تعبیر باندې هغه برخه ده چې انسانان خپله رامنځته کوي البته صرف الله چې دې ته د عبادت بڼه ورکوي د عبادت شکل ورکوي صرف په دې ورکوي چې په دې چارو کې چې انسان خپله رامنځته کوي په دې کې ورته یو شمېر سره خطونه وباسي سره خطونه چې په دې ځای کې به ته د دغه سرو خطونو نه اوړې مثلا معاملات دي مونږ که چېرته خرید و فروش ونه کړو نو ژوند نه شو کولی دا د انسان ضرورت دی د ټولنې ضرورت دی خو په دې کې الله څه کوي الله معاملاتو کې داسې نه وایي چې هره معامله بس معامله کې اخیستل به په اصطلاح په دې په لاس کې او راخیستل به په دې لفظ کې دا شیان الله نه وایي الله صرف وایي چې ګوره هغه معامله به نه کوي چې هغې کې قمار وي هغه معامله به نه کوي چې هغې کې سود وي هغه معامله به نه کوي چې هغه د مسلمانانو ترمنځ په اصطلاح نزاع او جګړه او اختلاف رامنځته کوي مشخص یو څه سره خطونه ږدي چې دغه سره خطونو ته به نه ورنږدې کېږي نور ته پوهېږي او خپل کار دی پوهېږي ځان ته چې څومره معاملات رایستی شي راوباسي په همدې شکل په سیاسي نظام کې الله انسان ته وایي چې ته پوهېږي او کار دی پوهېږي څومره نظام چې چلولی شي ویې چلوه البته څه سره خطونه دي چې دا به نه کراس کوي دې ته به نه ورځي د الله په ځای به ځان نه کښېنئ چې هغه ځای کې چې د الله حق دی د قانون ګزارۍ هغه ځای کې به ته ځان دپاره قانون نه ږدئ یا کوم ځای کې چې الله درته مشخص سرحدونه ښودلي دي پولې ښودلي د هغه پولو نه به نور نه اوړې نور نو د پولو په داخل کې ته آزاد یې ته چې څه کې کولی شي برحال دغه یو برخه وه چې اوس که انسان یو نوې معامله رامنځته کوي یو نوی تصور رامنځته کوي خو دغه سره خطونه پکې نه کراس کوي نو دا د انسان دپاره عبادت دی د انسان دپاره څه ده عبادت دی دا یو اړخ دی دویم اړخ یې چې هغې ته موږ عبادات محضه وایو سوچه عبادات خالص عبادات هغه داسې چارې دي چې که الله موږ ته ښودلی نه وی په هغې باندې موږ نه پوهېدو مونځ دی مثلا که الله موږ ته ښودلی نه وی هېڅوک نه پوهېده چې دا مونځ څه ته وایي خرید و فروش نکاح که الله نه ده ښودلی خو انسان پې پوهېږي چې دا نکاح ضرورت دی خرید و فروش ضرورت دی خوراک او څښاک ضرورت دی خو مونځ کول که الله نه وی ښودلی هېڅوک به په دې باندې پوه نه وی چې دا مونځ څنګه ضرورت دی زکات که الله نه وی ښودلی چې زکات به ورکوې هېڅوک په دې باندې راضي نه و چې هغه د خپل مال یوه برخه چاته ورکړي روژه نیول هېڅوک په دې خوښ نه دی چې هغه د څه موده ځان د خوراک او څښاک نه بند کړي داسې حج څه معنا شو چې ته اوس د یوې کوټې نه ټول انسانان تاویږي دا هغه شیان دي چې الله ښودلی دي
د الله د ښودنې نه پس دې د عباداتو بڼه خپله کړې ده او مخکیني شیان چې وو هغه د الله د ښودنې نه پرته هم څو پورې چې هغه حدود پکې او هغه پولونه سړی پکې وانه وړي هغه عبادات شمیرل کېږي. بیا نو دغه برخه چې دې ته موږ عبادات محضه وایو سوچه عبادات وایو دا په حقیقت کې مسئله دا ده چې د انسان جسمي غوښتنې هغه داسې دي چې انسان خپله برآورده کولی شي خپله پوره کولی شي خو دغه روح د انسان چون هغه داسې یو موجود دی چې هغې باندې انسان خپله نه پوهېږي. قرآن وایي چې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دې روح باندې ته نه پوهېږي چې دا روح څه شی دی. دا روح لکه د جسم غوندې دقسې خوراک ته ضرورت لري. دا روح لکه د جسم غوندې دغسې پاکولو ته ضرورت لري نظافت ته ضرورت لري. دا روح لکه د جسم غوندې دغسې اجتماعي اړیکو ته ضرورت لري. ورسېدی خو هغه موږ ته په سترګو نه ښکاري هغه زمونږ په عقل باندې هغې مسایلو باندې موږ نه پوهېږو. نو الله متعال څه وکړل الله متعال موږ ته یو شمېر داسې شیان وښودل چې هغه زمونږ او ستاسو د روح پورې تړلي مسایل دي د روح ضرورتونه دي. زما روح پاکي غواړي نو د روح د پاکۍ دپاره الله روژه ما باندې فرض کړه. زما روح مثلا اجتماعي اړیکې غواړي د ځینو داسې صفاتو نه په اصطلاح پاکېدل غواړي چې اجتماعي اړیکې متضرر کوي نو هغې دپاره زکات فرض که حج فرض که. نو دغه عبادات محضه چې ورته وایي یا خالص عبادات سوچه عبادات چې وایي هغه په حقیقت کې د روح غوښتنې دي د روح اړتیاوې دي چې الله ته معلومې دي او موږ ته نه دي معلومې. نو الله د خپل علم په بنیاد باندې موږ باندې دا شیان ایښي دي چې مونځ به کوې روژه به نیسي زکات به ورکوې او حج به کوې. او که چېرته دا کار ونه کې ستا په داخل کې به ته په ځان پوه نه یې په داخل کې به یو شمېر ناوړه صفتونه رامنځته شي یو شمېر ناوړه خویونه رامنځته شي لکه ستاسو خیالي کله ناکله یو دغه داخل نه منګ ونیسي که نه داخل نه تور شي تا ته ښکاري نه ظاهر نه ته ښایسته پاکې خو داخل نه بند شي چې بند شي بیا هغه کار نه کوي که نه. نو دا د انسان روح هم داسې وي چې کله داخل نه منګ ونیسي داخل نه تور شي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال ښودلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو انسان کله یو ګناه وکړي نو د هغه په زړه باندې یو تور داغ ولګي بله ګناه شي بل تور داغ بله ګناه بل تور داغ تر دې چې دا زړه د انسان تک تور وګرځي تک تور لکه کلکوزي مجخیا لکه د سرچپه کوزي غوندې چې بیا په هغه کې د خیر هېڅ شی نه شي ټینګېدی دومره ګنده شي دومره پلیت شي خو ما او تا ته هغه نه ښکاري. ښه دا په څه شي پاکېږي دا د زړه په اصطلاح منګ دا د زړه زنګ چې حدیث کې وان القلوب لتصدأ کما یصدأ الحدید حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه اوسپنه چې زنګ نیسي اوسپنه چې زنګ نیسي. نو د اوسپنې زنګ خو موږ په رګمال باندې لرې کوو خو دا د زړه زنګ به په څه شي باندې لرې کوو هغه خو رګمال نه لري هغه رګمال الله راته ښودلی دی د الله ذکر مونځ روژه زکات هغه رګمال دی چې ستا زړه څه شی کوي صفا کوي او ستا زړه پاکوي. نو دغه عبادات محضه چې موږ ورته وایو دا په حقیقت کې هغه د روح اړتیاوې دي د روح ضرورتونه دي او په دې اساس باندې موږ چې ګورو په دې کې زمونږ عقل کار نه کوي. په عباداتو کې به ته د عقل نه کار نه اخلي. الله چې څه درته ویل همغسې به کوې. سحر کې الله درته ویلی چې 2 رکاته سنت او 2 رکاته فرض وکړه. که ته ښه ډېر وخت لرې کور نه م راغلی په دې یخه یخنۍ کې اودس دې م کړی دی وخت هم در سره شته خو که چېرته د دې 4 رکاتو نه د اضافه وکړه د ثواب په ځای ګناه ده د ثواب په ځای څه شی ده ګناه ده. ولې ګناه ده ځکه د دې مثال داسې دی د دې مثال داسې دی چې یو ډاکټر ته ووایي چې هلکه دغه د مریضي ده او د دې مریضۍ دپاره به سهار دغه 2 ګولۍ وخورئ سمه ده که او ته راپورته شي 4 وخورې چې وله ګولۍ ده خو ګټه لري که نه دې مرض دوا ده خو ډاکټر درته څه ښودلي 2 ښودلي دي ته راپورته شي ښې لپه دې واچولې نو ته به جوړ شي که خراب به شي خرابېږي ته پکې هلاکېږي. نو اوس الله درته ویلي چې سهار کې به 100 رکاته کې دغه 4 رکعت 2 سنت او 2 فرض د دې نه پرته پکې به ته نه کوې که ودې کړه دا بیا د ګټې په ځای باندې تا ته تاوان کوي دا بدعت دی او دا د انسان دپاره ضلالت او ګمراهي ښودل شوې ده. دا د روح مسأله وه.
په دې عباداتو کې طبعا د ټولو په سر کې هغه د مونځ قضیه ده. د ټولو په سر کې څه شی ده؟ مونځ. مونځ ته د اسلام ستن هم ویل شوې ده. الصلاة عماد الدین. چا چې وایي مونځ ودراوه هغه دین خپل دین ماڼۍ ودروله ده، او چا چې مونځ ختم که د دین ماڼۍ ړنګه کړه. حدیث کې دا هم راځي چې مونځ د مسلمان او د کافر ترمنځ د پیژندګلوۍ هغه نښه ده. طبعا ظاهري تفسیر خو ځینې صرف په کفر باندې کوي چې څوک مونځ نه کوي هغه کافر دی، خو دا د اهل سنت والجماعت جمهور نظر نه دی. د حدیث مفهوم دا دی چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. معنا ده چې د مسلمان ټولنې او د مسلمان شخصیت د پیژندنې د کافر د شخصیت نه او د کافر ټولنې نه هغه په څه کېږي؟ په مونځ باندې کېږي. کومه ټولنه کې چې مونځ کېږي هغه مسلمانه ټولنه ده، خو چې مونځ پکې نه کېږي هغه کافره ټولنه وي. مسلمان ټولنه نه تصور نشي کېدای چې هغه د مونځ په کلي شکل باندې پرېږدي. یا مسلمان شخص چې هغه د هېڅ کله مونځ نه کوي هغه کې څه مشکلات شته، کفر ته ورنږدې ده په نسبت سره اسلام ته. مونځ هغه عبادت ته چې ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام کړی، په ټولو انبیاو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا کوي چې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي. ربه ما مونځ ګزاره کړي او زما اولادم مونځ ګزاره کړي. د بل پیغمبر نه الله متعال وایي چې وکانه یأمر اهله بالصلاة والزکاة. هغه به خپل اهل ته د مانځه امر کاوه. لقمان علیه الصلاة والسلام خپل زوی ته وایي چې یا بنی اقم الصلاة، یا بنی اقم الصلاة، مونځ کوه. اولنۍ فرمایش ورته، اولنۍ وصیت او اولنۍ نصیحت ورته دا و چې مونځ کوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم په مکه مکرمه کې د ټولو نه لومړی عبادت چې شروع کړی دی هغه لمونځ دی، او په ډېر سختو حالاتو کې کاوه، پټ کاوه، چا ښکاره نه شو کولی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کاوه. او بیا تر مرګه پورې دا مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهتمام کړی. همدې وجې نه وګورئ چې مونځ هغه د مانځه په اړه باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماشوم ستاسو وکلن شو نو تاسو په مانځه باندې ودروئ، مونځ ورته وښایئ. خو که چېرته لس کلن شو دا لا تر اوسه عادت شوی نه دی نو تاسو دا ماشوم پې وهلی شئ، ماشوم پې ووهئ، ځکه چې دا عادت کول غواړي چې بلوغ ته رسیږي نو دا باید تصور ونه شي چې دا د مونځه پرېږدي. بهرحال د مانځه فضایلو په اړه باندې خو ډېر څه راغلی دي. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ورسره ناست دی، یو لښته یې راواخیستله، داسې دا لښته یې داسې وڅنډله، د هغې نه ټولې پاڼې راولوېدې، راورژېدې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي صحابي نه چې ته پوه شوې چې ولې مې دا کار وکړ؟ ویل الله اعلم یا رسول الله. نو هغه ورته وویله چې یو انسان چې کله 5 وخته مونځ وکړي، اودس وکړي او مونځ وکړي، د هغه نه دا ګناهونه داسې رژېږي لکه دغه لښتې نه چې دا پاڼې ورژېدې. بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که ستا د دروازې مخې ته یو نیر بهیږي او 15 ځل د ورځې پکې لامبې نو ستا په بدن به خیره پاتې شي؟ هېڅ شی نه پاتې کېږي. داسې یو انسان چې کله 15 وخته مونځ کوي د هغه په بدن باندې داخلي او معنوي خیره نه پاتې کېږي، هغه داخل داسې پاکېږي لکه په ظاهر کې چې د انسان بدن په 15 ځل لمبا باندې پاکېږي. نورو احادیثو ډېرو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې یو سړی کله په کور کې اودس وکړي او په ښه توګه یې وکړي نو هغه جومات ته راځي، اودس چې کوي په هر اودس باندې اندام نه لا اوبه څڅېدلې نه وي چې د دې اندام ګناه ورسره ختمه شوې وي، رژېدلې وي، د ټولو اندامونو ګناه یې ختمه شي. او بیا چې راځي هر قدم چې راخلي جومات ته نو په هر قدم سره یو ګناه ختمیږي او یو ورته درجه اوچتېږي، نیکي ورته ورکول کېږي څو پورې چې جومات ته راشي. او بیا چې جومات ته راشي مونځ وکړي د هغې څومره فضیلتونه دي. تکبیر تحریمه بیا خپل څه فضیلتونه دي، تکبیر اولا څومره فضیلتونه دي، د اول صف څومره فضیلتونه دي. دا ټول که سړی راوخلي حساب یې کړي د دې اجرونو او د دې ثوابونو حساب موږ او تاسو نشو کولی.
الله څه ضرورت لري چې ما او تا دا اجرونه وښایي؟ دا خو زما ضرورت دی اصلا. زه خپل ځان پاکولو ته ضرورت لرم، خو الله رحمت په ما او تا باندې زیات دی، د الله شفقت په ما او تا باندې زیات دی، د مور د شفقت نه په سلهاو په زرهاو ځله. یو حدیث کې راځي چې دا ټول رحمت راوخلې او سل برخې کې، نو یوه برخه چې دا هغه دا دومره په دنیا کې چې دا انسانان، حیوانات، څاروي، میندې، بچي دا یو بل باندې رحمت او شفقت کوي، دا هغه یوه برخه ده. دا 99 برخه بلکې د دې نه هم زیات دا زموږ دپاره یو د الله رحمت ته په خپلو بندګانو باندې دومره رحیم ذات دی. نو ځکه مونږ دې ته تشویقوي چې ګورئ مونځ وکړئ، په دې کې ستا خیر دی، مونځ وکړه په دې کې ستا خیر دی. نو مونځ دغسې یو مهم او مونځ طبعا خپل ګټې لري، دا مونځ خپلې ګټې لري. د انسان په فردي ژوند باندې هم اثرات لري او د انسان په اجتماعي ژوند باندې هم اثرات لري. دا اثرات علماو ډېر لیکلي دي، الحمدلله زموږ علماو په دې ډګر کې ډېر کار کړی. زه صرف لنډو یو څو مسایل زموږ ذهن ته د مانځه هغه ارزښت کیني او دې ته متوجه شو چې دا مونځ مونږ صرف اس یو رسم نه دی، یو رواج نه دی، بلکې دا زما ضرورت دی. دا زما څه شی دی؟ ضرورت دی. د هر څه دی ګټه دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه پاکوي. د انسان ظاهر او باطن دواړه پاکوي. ظاهر خو په اوداسه پاکیږي، ظاهر په دې پاکیږي چې ستا په بدن باندې نجاست وي هغه مونځ کیږي، ستا په جامه باندې نجاست وي مونځ کیږي؟ نه کیږي که نه؟ ستا زیب نجس وي مونځ دې کیږي؟ نه کیږي. بس الله تا دې سره عادت کوي چې ته من حیث مسلمان خپل بدن باید پاک وساتې، جامه باید پاکه وساتې، ځای کوم ځای کې چې اوسېږي هغه ځای باید پاک وساتې، په لاره باید کوشش وکړي چې د ګندګۍ او پلیتیو نه ځان پاک وساتې. او هغه حدیث مې چې مخکې وویله چې لکه 15 ځل چې سړی لامبي خو اودس چې کوي خو همدغه مسله ده. الحمدلله دا د مسلمانانو ډېره غټه دغه ده. اوس ګورئ په غربي ټولنو کې او بېدینه ټولنو کې هغوی د په اصطلاح د صحي هدایاتو یا د روغتیایي هدایاتو په نامه باندې څومره مصرفونه کوي او خلکو ته وایي چې خوله به وینځئ او پوزه به وینځئ او داسې به کوئ او داسې به کوئ، څومره مصرف کوي. خو زمونږ په اسلامي ټولنه کې خبره بالکل واضحه ده که نه؟ ډېره هېڅ خبره مصرف ته ضرورت نشته. پیغمبر علیه السلام وایي چې مسواک به استعمالوه. د مسواک ګټه دا ده 15 وخته د لاس وینځه، پښه دې وینځه، اندامونه دې وینځه، هر څه ستا پاک دي. دا ظاهري پاکوالي په اړه ده. دغسې ستا معنوي پاکوالی کوي، ستا باطن پاکوي. ستا څه پاکوي؟ باطن پاکوي. ولې پاکوي؟ ځکه چې مونځ په دنیا کې انسان د کله نه کله ضرورتونه پیښیږي، مشکلات ستونزې انسان ته پیښیږي، نور انسانانو سره مسایل راځي، متاثره کېږي د نور انسانانو نه. خو کله چې جومات ته راځي او جومات کې د څنګه الله اکبر وکړه، تا د ټولو انسانانو په لویوالي او د هغوی په دغه باندې دی چلیپا راښکله چې هېڅ څوک د الله نه پرته لوی نشته. څوک لوی دی؟ الله. الله اکبر، الله لوی دی. په دنیا کې بل هیڅ لوی یا اوسنۍ اصطلاح باندې سوپر پاور نه منو، بس الله دی. ښه چې کله الله لویي دې بیان کړه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، د الله ثنا وایي، د الله پاکي بیانوي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا ټول مسائل وایي. بیا وایي چې ورته وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردګاره زه ستا عبادت کوم او همدغه عبادت تا ته وسیله کوم. د څه لپاره؟ ځکه چې ستا نه پروردګاره مرسته غواړم. په څه شي کې مرسته غواړم؟ ربه زما نفس کې، زما په روح کې خیره ده، ګندګي ده، پلیتي ده، هغه پلیتۍ د پاکولو په اړه باندې زه له تا نه مرسته غواړم. سمه ده که؟ ایاک نستعین. او د هغې
لارښوونه غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم ربه ماته سمه لار وښایي هغه لار چې د نیکو خلکو ده د ګمراهانو او د غضب شویو انسانانو لار ماته بښایي. ګورئ دغه سورت فاتحه چې مونږ هر رکعات کې وایو که نه په هر رکعات کې وایو دا خپله زمونږ نفس په داخل کې د ډیرو بدو ناوړه صفاتو نه بچ کوي. د ناوړه صفات چې انسان کې پیدا کیږي ناوړه صفات هغه نورو انسانانو ته د ضرورت او د اړتیا د وجې نه پیدا کیږي یا د نورو انسانانو نه د ویرې په اساس. انسان کې چې کله ضرورت بد صفت پیدا کیږي بد صفت یا د نورو انسانانو نه د ویرې په اساس او یا نورو انسانانو ته د اړتیا په اساس. همداسې ده که نه؟ خو کله چې مونږ په مانځه کې دا وویله چې نه غیر د الله نه بل چاته محتاج هم نه یو او غیر د الله نه د بل چا نه ویریږو نه نو ناوړه صفت بیا ستا په بدن کې ځای نیسي نه نیسي خبره ختمه ده ورسېدی. بهرحال دا چې بیا انسان همیشه خپل رب سره 15 وخته دا تعهد کوي چې ربه زه ستا بندګي کوم ستا بندګي کوم ستا بندګي کوم دا خپله د انسان همت د انسان عزم د انسان هغه داخل هغه د ګندګۍ او د پلیتیو نه پاکوي. بهرحال په دې کې نور هم ډېر مسایل شته خو وخت دغه نه ده. دویمه ګټه دا ده چې انسان ته معنوي قوت وربخي. انسان ته معنوي قوت وربخي. هغه مخکې مې وویله چې انسان چې کمزوری کېږي په معنوي لحاظ هغه د همدې وجې نه کمزوری کېږي چې انسانانو ته اړتیا لري. کله چې ستا رب الله شو اړتیا د انسان نه قطع شوه نو قوت حاصل شو درته که. همدې وجې نه ګورئ الله متعال په قرآن عظیم الشان کې وایي چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. بل ځای کې وایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة. واستعینوا تاسو د الله نه مرسته په مانځه وغواړئ مانځه باندې دا مرسته وغواړه ځکه چې انسان مرسته هغه وخت کې غواړي چې معنوي لحاظ احساس د خطر وکړي احساس د مشکل وکړي نو ته دې وخت کې به چاته ورځې الله ته. پیغمبر علیه السلام په اړه راځي چې اذا حزبه امر فزع الى الصلاة چې کله به سخت حالت پرې راغی مشکل حالت پرې راغی یا به تشویش ورته پیدا شو نو چېرته به لاړ مانځه ته. دغه سکون دغه آرامي دغه ډاډ دغه اطمینان هغه په مانځه کې و. نو معنوي قوت ولې ځکه چې بیا ته په مانځه کې د الله سره فانما یناجي ربه ته د چا سره مناجات کې د خپل رب سره د خالق سره چې هغه ستا هم خالق دی او هغه ظالم چې په تا ظلم کوي د هغې هم خالق دی. نو په دې اساس انسان د نورو ټولو مخلوقاتو نه رابطې قطع کېږي. درېیمه ګټه بیا دا د عزتمندو چې مونځ په انسان کې یو نوه اخلاقي ځواک را پیدا کوي اخلاقي سپېڅلتیا را پیدا کوي اخلاقي قوت را پیدا کوي. همدې وجې نه قرآن کې وایي واتل ما اوحي الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. ګورې مستقیما د اخلاقو سره تړي که نه چې مونځ ستا د بدو کارونو نه د ناوړه کارونو نه د منکراتو نه منع کوي. د مونځ ګټه همدا ده چې اخلاقي ګندګۍ او پلیتۍ هغه د انسان نه لرې کوي. دې وجې نه لرې کوي چې ته کله مونځ کې خپل رب ته ودرېږې نو رب چې تا ته د دې پاکیو امر هم کوي درته وایي چې پاک شه پاک شه پاک شه دا همدې دپاره د پاکیو امر کوي چې درته وایي چې اخلاق دې هم پاک که اخلاق دې هم سپېڅلي که د خلکو سره روابط دې هم سپېڅلي که ناروا دغه مه کوه. په سورت معارج کې الله متعال ګوره یو ځای کې ډېر ښکلی دغه وایي د انسان هغه فطرت بیانوي چې ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ګوره عجیبه تعبیر دی وایي چې د انسان فطرتا هلوع پیدا شوی جزې پزې کوونکی بدخویه ورته وایي. هلوع مختلف معانی دي دا وروسته تفسیر دی. کله چې تکلیف ورته رسیږي بیا جزې پزې کوي او کله چې بیا نعمتونو کې شي بیا هر څه خپل ګڼي هر څه خپل ګڼي. بد خوی دی حرص او بخل
دا ناوړه خوی دی که الله وایي چې د دې بدو خویونو نه څوک پاک دی الا المصلي مګر هغه څوک ته پاک دی چې هغه همیشه مونځ کوي همیشه مونځ کوي هغه د دې بدو او ناوړه صفاتونه پاک دی او سپېڅلی دی نو دا هغه د اخلاقي سپېڅلتیا مسله ده بله ګټه هغه دا ده چې انسان ته مسؤلیت خپل ورپېژني انسان ته خپل مسؤلیت ورپېژني په دې باندې مخکې مونږه د اسلام په دغه کې خبره کړې وه چې د اسلام بنیادي هغه دغه همدا ده چې انسان په عبادت مفهوم همدا و چې انسان کې مسؤلیت شناسي پیدا کوي که نه نو هغه د همدې مانځه یو بهترین دغه دا ده بهترین ځکه چې دا ته کله مکلف شوې 15 وخته به ته مانځه ته راځې نو سړی بیا دقیق هغه خپل برابرۍ تقسیم اوقات برابرۍ هغه خپل مسؤلیت ګڼي خپل رب په وړاندې د خپل مسؤلیت د ادا کولو دپاره 15 وخته حاضري او څوک چې په مانځه کې دغسې حاضر و هغه د خپلو نورو چارو کې منظم دی په نورو چارو کې هم منظم دی بله ګټه هغه دا ده چې انسان ته په خپل نفس باندې کنټرول هغه ورکوي په خپل نفس باندې کنټرول ورکوي ځکه چې ته سهار شي په بستره کې پروت حدیث کې دا راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان راشي او د هر انسان په سر په دغه باندې 3 غوټې ورته وتاړي که نه 3 غوټې او ورته وایي چې نم فإن علیک لیلا طویلا اوږده شپه ده ویده شه که نه دا سړی چې کله راپاڅېږي مسنونه دعا ووایي یوه غوټه خلاصه شي اودس چې وکړي بله غوټه خلاصه شي چې مانځه ته راشي بله غوټه خلاص شي بیا پیغمبر علیه السلام څه وایي بیا دا انسان نشید شي نشید تر و تازه شي دا ټوله ورځ بیا خوشحاله وي تر و تازه تر و تازه ښه هلته خو ستا د نفس غوښتنه دا ده چې ویده شه خو تا نفس کنټرول که د شپې راپاسېدې قرآن کې چې الله متعال د صحابو صفت بیانوي چې وکانو قلیلا من اللیل ما یهجعون د شپې به ډېره کم وخت داسې و چې هغوی به ډډه لګوله شپې خوب به ډېر کم و هغوی همدغسې عادت و که نه هغوی خپل نفس باندې کنټرول ساته همدې وجې نه په بل آیت کې الله متعال یو بله مسله بیانوي وایي چې انبیا علیهم الصلاة والسلام خپلو قومونو ته د دین دعوت ورکړه مونځ او فلان او فلان بیا وروسته وایي چې فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا ګوره چې د دې نیکو خلکو نه پس ناوړه خلف رامنځته شول فخلف من بعدهم خلف د دوی صفت سو اضاعوا الصلاة چې دوی مونځ ضایع کړ چې مونځ څنګه ضایع کړ واتبعوا الشهوات نو هغوی بیا د نفس کنټرول د لاسه ورکه د خپلو شهوتونو پسې شول نو معنا دا چې که چېرته یو سړی مونځ کوي هغه د شهوتونو پیروي نه کوي هغه د خپل نفس کنټرول کولی شي هغه خپل شهوتونه کنټرولولی شي بله ګټه دا ده چې انسان ته د خپل ژوند هدف ورښیي انسان ته د خپل ژوند هدف د دې لنډه مسئله دا ده چې دې باندې خو مخکې مونږه څو ځل په درس خبره کړې وه چې د اسلام یو بنیادي ځانګړتیا دا ده چې انسان ته د خپل ژوند درست هدف ورښیي او د دې هدف د ورښودنې دپاره او د بار بار تذکیر او د یادونې دپاره الله د مونځ مسئله فرض کړې ده ښه مونځ فرض کړی ده د ژوند هدف زمونږ همدا ده چې د الله عظمت وپېژنو که نه الله اکبر الله اکبر نو دا زمونږ د ژوند هدف دی نو په هر مانځه کې مونږه چې هر حرکت پکې کوو الله اکبر وایو د الله بندگی د الله عظمت د الله لوی بیانول همدغه د ژوند هدف او د ژوند مقصد دی البته دې باندې بیا وروسته څه خبرې کېدای شي وروسته بعضې مسایلو کې راشي بهرحال اجتماعي ګټې هم د مانځه ډېرې زیاتې دي که هغه باندې انشاءالله راتلونکي درس کې خبره وشوه وبه شي انشاءالله چې اجتماعي لحاظ باندې دا مونځ کومه طریقه چې ده مونځ کومه طریقه ګوره موږ او تاسو د دې طریقو مانځه په طریقه کې یو هغه برخه ده چې هغه موږ جنجالي کړې ده ښه هغې نه موږ ایله د جګړې ډګر جوړ کړی دی یو هغه شی دی
او یو هغه طریقه ده چې ټولې کوو سره په ګډه. نو د هغه طریقه چې ټولې په ګډه کوو د هغه طریقې اجتماعي ګټې هغې باندې به انشاءالله راتلونکي درس کې خبره وکړو. نن به صرف دومره خبره وکړو چې ګورئ الله متعال دغه مونځ کې مونږ ته د ژوند هدف راښیي. د ژوند هدف او د عبادت هدف دا دواړه سره یو شی دي. ما تاسو ته مخکې درس کې دا ویلو چې عبادت دوه اړخونه لري، یو د الله رضا کول او بل د الله د مخلوق خدمت او د الله د مخلوق رضا کول. همداسې ده که همدا دوه مفهومه دي. همدغې ته عبادت وایي. همدغه د اسلام کې د انسان دپاره د ژوند هدف ښودل شوی. ګورې مانځه کې عجیبه دغه د ما هغه ورځ دا یو صنف کې مې دا خبره وکړه چې دا مونځ څومره عظیم عبادت دی. ښه شروع په الله اکبر سره کېږي که نه. حدیث کې راځي چې تحریمها التکبیرو، تحریمها التکبیرو معنا دا چې تحریم معنا یعنی حرامون کې چې په دنیا کې تا ته څه شی حلالو د مانځه نه مخکې هغه په تا باندې د الله اکبر سره حرامیږي. ولې حرامیږي؟ ځکه چې د دنیا سره به ستا رابطه نوره قطع کېږي. د چا سره دې رابطه شروع شوه؟ د الله سره. دنیا به پرېږدې. تحریمها التکبیرو، په تکبیر سره به ستا دنیا سره رابطه قطع شي. ښه د الله سره د عبادت دې وکړه، راز و نیاز دې وکړه، 2 رکاته 4 رکاته هر څو دې چې وکړه. آخر کې څه وایي وتحلیلها التسلیمو، چې تا ته بیرته دنیوي شیان حلالیږي نو هغه به په دې باندې حلالیږي چې ته څنګه د سلام وګرځو مسلمان ته به وایي چې السلام علیکم ورحمت الله. سمدلاسه به ته مسلمان ته د سلامتۍ پیغام ورکې، نه د تروش اوچولې چې هلکه رفع الیدین دې نه ده کړی یا کړی، نه د دې چې هلکه خورۍ ده په سر کړې که نه ده په سر کړې. نه، السلام علیکم ورحمت الله چې څنګه د الله نه راخلاصېږي نو د الله د مخلوق سره به شروع په څه کې په السلام علیکم باندې به کې. او یوازې سلام نه، سلام خدا ده چې زما د خوا نه په سلام یې، بلکې ورته دا به وایي چې د الله رحمتونه دې در باندې را نازل شي. دغه د اسلام پیغام دی، دغه د مانځه پیغام دی. نو مونځ اسلامي ټولنه سره یوه کوي. مونږ د مونځ نه د اسلامي ټولنې د ټوټې ټوټې کېدو ذریعه جوړه کړې ده. همداسې ده که نه؟ متاسفانه مونځ هغه باید د اسلامي ټولنه د خپلو ټولو اشکالو سره هغه همدغسې د رحمت د مینې د سلامتۍ ټولنه جوړه کړي. دغه د مونځ پیغام دی. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو مونځونه همدغسې وګرځوي چې د هغې په برکت باندې دا ټولنه کې مینه او محبت سره پیدا شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.